څوک ورته سوی نه، اوس یې زما زوی وویشته. ته لکه چې ښځه دې ویشته خدای دې تباه او برباد که، نو تا زما زوی سره ویشته. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. د مسافر غریب فریاد. ملګرو، د مسافر ولې جاړي؟ سخت یې خفه کړم. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ټولو پښتنو سره شریکه کړئ چې دې ته انصاف میلاو شي. نو راځئ د دې مسافر ورور دا فریاد لږ شانتې وورو. السلام علیکم ملګرو، زما نوم فقیرداد دی. زه د سعودي عرب نه خبرې کوم. په دې ټایم کې زما زوی او زما ښځه سعید خان ریاض راز علي سید چې ورته وایي ریاض علي سید او نیاز علي، دی باندې زما دعوه ده. زما رونه که پې دعوه نه کوي نو زما دی باندې دعوه ده. ما ته خپل غله معلوم دي. د دې نه مخې ته سعید خان زما ښځه بوتلې وه. اوس کومې ښځه وه که نه وه، ما خپل وړوله راوستې وه. دا اوس په دې ساعت باندې د سعودي عرب کې دا ټایم 11 بجې دي او په دې ټایم پاکستان کې 12 بجې دي. پته نه لګي مازغه مې کار نه کوي. خو زما دا ویډیو مخې ته شیر کوي. د دې نه مخې ته ما له پولیسو راپورټ نه دی اخیستی. په تاڼه کې به یې خبره تاو راتاو کوله. زما ټولو غټو بودهدارانو ته دا درخواست دی، ټولو پښتنو ته مې دا درخواست دی چې دا قاتل سعید خان او دا نورو دی قتلونه کوي. څوک ورته سوی نه، اوس یې زما زوی وویشته. ته لکه چې ښځه دې ویشته خدای دې تباه او برباد که، نو تا زما زوی سره ویشته. زما دغه 3 کسانو باندې دعوه ده. زما د بونیر پولیسو ته ټولو غټو عہدیدارانو ته درخواست دی، زه سوشل میډیا او ټولو زما دا ویډیو مخې ته شیر کوي. دا خدای دپاره دوی موږ سره د دې نه مخې ته هم زیاتې وکړو، ویې شرمولو، کلی مو ته پرېښودو. زه غریب سړی یم دلته کې. ویزه مې خرابه ده په سعودي عرب کې. ما په دې ټایم کې پراته دي. زما ټول د 9 ګرام پښتنو ته درخواست دی، ټولو میاګانو ته، ګجرانو ته چې په څه دي، ټولو پښتنو ته مې درخواست دی ما سره ودرېږئ. د خدای دپاره دا خلک زیاتي کوي. نن یې ما سره وکړل، سبا به تاسو سره کوي. پولیس ورسره مرسته کوي. خو زما دا پیره پولیسو ته درخواست دی، جولای درته غورومه